یوه پیغله چې په یو وخت کې به د پښتو سینما پرده په خپلو ډانسونو ګرموله. د بنګلو او عیش ژوند یې لاره وه، خو نن د لاهور د سړکونو په فوټپاتونو شپې سبا کوي. داسې څه وشول چې د یو مشهور فلم پروډوسر لور له شهرت څخه تر بېوسۍ او له رڼاګانو څخه تر تیارو ورسېده. دا د یو داسې نڅاګرې د ژوند دردناکه کیسه ده چې هم د شهرت حقیقت بیانوي او هم د نشه‌یي توکو خطر. دا د آنچل خان کیسه ده. د پښتو سینما په تاریخ کې داسې ډیر هنرمندان تیر شوي چې یو وخت یې د شهرت لوړې څوکۍ لمس کړي، خو د وخت په تېرېدو ژوند په مکمله توګه بدل شو. په نن خپرونه کې به د داسې یوې هنرمندې ژوند او هنري سفر ته کتنه کوو چې یو وخت یې د پښتو سینما د کتونکو پام ځان ته اړولی و، خو نن د ژوند له تر ټولو سختو حالاتو سره مخ ده. آنچل خان په کال 1904 کې په لاهور کې زیږېدلې ده. د هغې پلار ملک حنیف د پنجابي فلمونو یو مشهور پروډوسر. آنچل خان خپلې لومړنۍ زده کړې هم په لاهور کې ترسره او د 12 ټولګي له پاس کېدو وروسته د خپل پلار ترڅنګ د فلمي پروډکشن په چارو کې کار پیل کړ. لا یې عمر یوازې 14 کلونه و چې د فلمي نړۍ افرز ورته راغلل. لومړی د اسلم کمال د اردو ژبې په فلم مزدور کې یو وړوکی کردار ترسره کړ، خو دا فلم د سنسر د ستونزو له امله نندارې ته وړاندې نه شو. په همدغه موده کې د پښتو فلمونو مشهور ډایرکټر عزیز جهانګیري سره ملاقات وشو. هغه ورته په خپلو راروانو فلمونو نمک حلال او لاټکه کې د سیکنډ هیروین په توګه د کار کولو آفر وکړو، کوم چې هغې قبول کړو. او همدا فلمونه د آنچل خان د شهرت د دروازې پرانیستونکي فلمونه ثابت شول. په هغه وخت کې پښتو سینما د داسې پړاو نه تېرېده چې پکې د فحاشۍ او غریانۍ په زیاتېدو سختې نیوکې کېدې. د آنچل خان بولډ ډانسونو او د هغې قابل اعتراض انداز د ډیرو سینما کتونکو پام ځان ته راواړو او هغه په لنډ وخت کې د پښتو سینما له مشهور آیټم ګرلز په قطار کې په لومړي سر کې شوه. په کال 1995 کې هغې د پښتو په یو فلم مقدر بادشاه کې د مشهور هیرو بدر منیر سره په 2 آیټم سانګز کې په لوی سکرین راښکاره شوه. هغې د ځان سره پښتو سینما ته داسې بولډ انداز راوړو چې له دې وړاندې د سینما کتونکو نه و لیدلی. همدا فلم د هغې د شهرت تر ټولو مهم پړاو او له همدې وروسته په پرله پسې ډول په ګڼو فلمونو کې کار وکړ. او له همدې فلم د کامیابۍ وروسته آنچل خان د پښتو، پنجابۍ او اردو ژبو په لسګونو فلمونو کې د دویمې هیروینې یا آیټم ګرل په توګه راڅرګنده شوه او د پښتو سینما په داسې قسمه نڅاګرو کې ځان له ځای جوړ کړ. د 90مې لسیزه هغه لسیزه وه چې پکې هغې د کامیابۍ حدونه لمس کړل. هغې ته د مشهورو فلم سازانو لخوا د کار کولو وړاندیزونه راغلل او هغې پرله پسې د هغه وخت په مشهورو فلمونو کې کار وکړو چې پکې نمک حلال، لټکه، د پیغلو باران، د سپي لکۍ، کچه غوټۍ، د کرخو حرامي، د ښکلو حکومت، د سرو زرو مرغۍ، اصل او کمسل، د وینې جوش، خانداني بدماش، ازاري او داسې نور ګڼ شمېر فلمونه شامل دي. د 90مې لسیزې په اوږدو کې د پښتو سینما بڼه بدله شوه او داسې صحنې پکې زیاتې شوې چې پخوا د سنسر لخوا نه منل کېدې. په داسې حال کې چې د ولس او مذهبي ګوندونو لخوا په سینما ټکونه کېدل، خو د دې په مقابل کې پښتو سینما لا نوره فحاشه کېده او له خپلو حدونو اوړېده. خو ډېر وخت نه و تېر چې د حکومت د پالیسۍ له بدلېدو سره د سنسر قوانین سخت شول او ګڼ شمېر د پښتو او پنجابۍ فلمونه بند شول. د دغو محدودیتونو او بندیزونو له امله هغه هنرمندان چې یوازې د ډانس او بدن د نمایش له لارې مشهور شوي وو د کار له کمښت سره مخ شول. آنچل خان هم په دغه کې یوه وه چې سینما یې پرېښوده
او د سټیج نړۍ ته لاړه. خو د سټیج موده هم اوږده نه وه. وروستو په سټیج هم بندیزونه او محدودیتونه ولګېدل. نو دا رنګ هغې په بهر هیوادونو کې د سټیج کولو کار ته لاس واچاوه. هغې دوبۍ، بینکاک او بعضې نورو هیوادونو ته پرلپسې سفرونه وکړل. د ژوند تر ټولو ستره ضربه هغې ته هغه مهال ورسېده چې د 2000 کال په پیل کې ورونو او د کورنۍ ځینو غړو له کوره وویسته او د هغې شتمني په خپل نوم کړه. له دې وروسته انچل خان بې کوره شوه او د فلمي سټوډیوګانو په یو کونج کې ژوند تېراوه. خو ډېر زر له هغه ځایه هم وویستل شوه. د هغې وروستی فلم جشن و چې پکې سدرانور د هیروین او ارباز خان د هیرو په توګه کار کاوه. په همدې فلم کې انچل خان د ارباز خان د مور رول ادا کړ او دا د هغې د فلمي ژوند وروستی پرده وه. زما خاوند وچلو ولې اخر ولې څه به دې د سر کړو ولې دا هم د 2000 کالو. که څه هم دا فلم هیټ ثابت شو خو هغې د سینما نړۍ پرېښوده او د څه مودې لپاره ورکه شوه. ډېر کلونه پس چې کله هغه په سکرین راغله نو په داسې حال کې چې د لاهور په سړکونو د شپې په تیاره کې د نشې په حالت کې د ځانه نه خبره د بېوسۍ او مایوسۍ یو ژوندی تصویر ښکارېده. नशे को छोड़ना चाहती हूँ, खुदा की राह पे चलना चाहती हूँ, 5 वक्त की नमाज कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ. هغه د څو ورځو لپاره د خبرونو د سرټکو موضوع وګرځېده او بې شمېره مرکې ورسره ریکارډ شوې. هغې په خپلو مرکو کې ادعا وکړه چې د اردو ژبې یوې مشهورې هنرمندې حنا بټ هغې ته په دوکه نشهیي مواد ورکړل او له همغې ورځې د نشې عادت پیدا شو. دا ادعا د هغې شخصي بیان دی او په خپلواکه توګه نه ده ثابته شوې. خو نن هم اچل خان د لاهور په سړکونو او د داتا دربار په خواوشا سیمو کې ژوند کوي. په تیرو کلونو کې د هغې ګڼې ویډیوګانې او مرکې خپرې شوې چې پکې د علاج غوښتنه کړې ده. ځینو حکومتي او خیریه ادارو د هغې د علاج او بیا رغونې هڅې هم کړي خو د رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه نه ده توانېدلې چې په بشپړه توګه له نشهیي توکو خلاصه شي. د انچل خان کیسه یوازې د یوې هنرمندې کیسه نه ده بلکې د شهرت، غلطو پریکړو، کورنیو ستونزو او د نشهیي توکو د ناوړه پایلو یو ژوندی مثال دی. شهرت، پیسې او د عیش و عشرت ژوند تلپاتې نه وي خو یوه ناسمه پریکړه کولی شي د انسان ټول ژوند بدل کړي. د فلم انډسټرۍ د دې دردناکې کیسې تر ټولو مهم درس همدغه دی چې نشهیي توکي د انسان ژوند، کورنۍ او راتلونکی له منځه وړي. که موږ خپل ځان او خپلوان له دې خطره وساتو نو ښایي ډېرې داسې دردناکې کیسې هیڅکله تکرار نه شي. که د انچل خان په څیر کسان د علاج او بیا رغونې فرصت ترلاسه کړي نو دا به یوازې د یوې هنرمندې مرسته نه وي بلکې د انسانیت او ټولنیز مسؤلیت یو ښه مثال به هم وي.